له تورخم دروازې څخه تازه او نوی خبر دا چې پاکستان لوري دروازه څنګه ولې بنده کړې وه، طالبان ورسره څه وکړل. که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تورخم کمیسارۍ وایي چې تورخم کې د پاکستاني او افغان سرتیرو ترمنځ لفظي شخړې رامنځته شوې چې پاکستاني لوري د یادې شخړه له امله د تورخم دروازه وتړله. تورخم کمیسار اسمت الله یعقوبي وایي چې دروازه د 20 دقیقو لپاره پاکستاني لوري بنده کړې وه. دغه لاره د دواړو لورو تر خبرو وروسته بیرته د مسافرو او ترانزیت پر مخ پرانیستل شوې ده. بلخوا تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 28,000 انتقالات شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې 28,090 میټریک ټونه انتقالات شوي دي. دغه ادارې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې تېره اونۍ د حیرتانو بندر له لارې 55,919 ټونه، د قینې بندر له لارې 14,226 ټونه او دغه راز د تورغونډۍ بندر له لارې 7,454 ټونه انتقالات شوي چې په ټولیزه توګه 28,090 میټریک ټونه انتقالات کیږي. یادې ادارې زیاته کړې چې هڅه کوي له زیاتو انتقالاتو ته مناسبه زمینه برابره او سوداګرو ته اړینې اسانتیاوې برابرې کړي.